سلام او وخت مو په خیر ګرانو او خوږو شاګردانو، په دې هیله چې تاسو هم روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. زه شازیه سیرت تاسو د لومړي ټولګي د ژوند مهارتونو ښوونکې یم. ښه او ګرانو زده کوونکو، زموږ د نننی لوست ځان پیژندنه. موږ باید څنګه ځان وپیژنو؟ په لومړي قدم کې باید له چا سره چې مخامخ کیږئ باید څه وکړئ؟ خپل ځان ور وپیژنئ یا ځان ورسره معرفي کړئ. سمه ده؟ زموږ موخه یا هدف ځان پیژندنه ده چې کله نورو سره مخامخ کیږو په لومړي قدم کې ستړمشي کوو، بیا چې کوو ځان ور پیژنو. سمه ده؟ یا خپل ځان ورته معرفي کوو. همداسې نور وګړي هم کولی شي چې کله چا سره مخامخ کیږي لومړي قدم کې ستړمشي ده، بیا هم ځان ور پیژندنه ده یا ځان معرفي کول دي. ښه زده کوونکو، له تاسو څخه پوښتنه کوم، په لاندې انځور کې څه وینئ؟ ښه فکر ورباندې وکړئ. په لاندې انځور کې څه وینئ؟ آفرین ښه زده کوونکو، په لاندې انځور کې مونږ ګورو چې یو ښوونکی دی، زده کوونکي دي او چې دی ټولګی دی. دلته ښوونکي درس یعنې تشریح کړی، بیان کړی، ورپسې زده کوونکی جګ شوی چې درس ورته تشریح کړي. نو تاسو هم کله چې په ټولګي کې اوسیږئ، کله چې ښوونکي درس ورکړو، تشریح کړو او تاسو هم ور زده کړه، نو کولی شئ چې لاس پورته کړئ یا هم ګوته پورته کړئ په دې شکل چې ښوونکیه اجازه ده چې زه درس تشریح کړم. سمه ده؟ په دوهم انځور کې وګورئ چې ګڼه ګوڼه ده. چې دا ګڼه ګوڼه ده، څو کسان دي دلته چې کوي یو بل سره ځان ورپیژني یا هم ځان معرفي کوي. سمه ده؟ ما تاسو مخکې وویلي کله چې له چا سره مخامخ کیږئ په لومړي قدم کې سلام ده، ورپسې چې ده کلام ده یا هم ځان پیژندنه ده. ښه زده کوونکو، 3 پوښتنې لرم له تاسو. څو پوښتنې؟ 3 پوښتنې. په لاندې انځورونو کې څه وینئ؟ آفرین، په لاندې انځورونو کې موږ مختلف انځورونه ګورو. څه شی ګورو؟ مختلف انځورونه ګورو. ښه زده کوونکو، راځو په انځورونو باندې خبرې کوو. په څه باندې؟ انځورونو باندې. لومړی انځور تاسو وګورئ. یوه زده کوونکي ځان خپل ټولګیوال ته معرفي کوي. په لومړۍ ورځ د ټولګي کې چې تاسو ښوونځي ته ځئ او ټولګي کې کښېنئ، یعنې یو بل سره نه پیژنئ. د مثال په توګه هغې ټولګي ته نوي تللي اوسیږئ. نو دلته که ښوونکی راشي او تاسو ته وایي ته ورجګه شه او خپل ځان چې که ور وپېژنه یا هم معرفي که، نو تاسو باید د دې وړتیا ولرئ چې ځان ور وپېژنئ او د دې وړتیا ولرئ چې خپل نوم او پلار نوم ور وپېژنئ ورته. او کله تاسو څخه پوښتنه وشي په کورنۍ کې څو غړي یاستئ، څو ورونه یاستئ یا څو خویندې یاستئ، په دې هم وپوهیږئ. سمه ده؟ دوهم انځور ګورو. وسیم خپل ځان نورو ته معرفي کوي. دلته 3 کوچنیان هلکان دي چې دا 2 کوچنیانو ته چې کوي وسیم خپل ځان ورپېژني، خپل ځان معرفي کوي. سمه ده چې زما نوم چې دی وسیم دی. ښه زده کوونکو، راځو په 3م انځور باندې خبرې کوو. فریده خپل ځان او ورور اسد ته ورپېژني. چې کوي فریده خپل ځان او ورور اسد ته ورپېژني، یعنې خپل ځان هغه ورور اسد یعنې اسد چې خپل ورور یې نومیږي یا که کوم بل کس اوسیږي هغې ته ورور ویلی اوسیږي، یعنې هغې ته چې کوي ځان ورپېژني او ځان معرفي کوي. ښه زده کوونکو، راځو دې ته چې تاسو نننی لوست کې څه زده کړل؟ ځان پیژندنه مې زده کړل. څه شی؟ ځان پیژندنه یا هم معرفت یا معرفي. سمه ده؟ نو هیله کوم تاسو خپلو ملګرو سره، دوستانو سره، د کورنۍ غړي سره کولی شئ چې وکوئ چې نننی لوست زموږ داسې و، د ځان پیژندنه وه او موږ ته څنګه ډول تشریح شو. تاسو هم ورته باید ټول موضوعات بیان کړئ چې ځان پیژندنه په څه ډول ده او څه وړتیا ورته پیدا کړو. سمه ده؟ ګرانو او خوږو زده کوونکو، زموږ نننی لوست همدې ځای ته پای ته رسیږي. تر بیا چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، په لوی او بخښونکي الله تعالی مو سپارم. ښه وخت او ښې چارې.